په ننګرهار کې له زورواکو د ولس د استازو اندېښنې د دې ولایت د ولایتي شورا غړو په کامی ولسوالۍ کې د افغان ملي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډه کې وویل چې اوس هم ننګرهار د څو زورواکو له لوري انحصار دی او پر وړاندې باید جدي اقدام وشي. تاسو باور وکړئ دغه مافیایي کړۍ تر دې پورې حاکمې دي چې نه یې پرېږدي آزاد لاس او دا موږ تاسو درکولی چې پوهېږو په دې باندې ځکه نظام هم د یو څو اشخاصو کړۍ تر انحصار لاندې دی. اتحاد په اتفاق کې د هغه ګوره خیر نشته، ځکه خیر نشته چې هغه نه غواړي دغسې ولسونه دي یو ځای راټول شي په اتفاق او اتحاد دې چغه ووایي چې زه وایي ته یې ما ورور یو ځای تا ورور یم. دلته ننګرهار کې دا شیان نشته، ځکه بیا حکومت نشي کولی. زما او ستا د ولس د غم او د ملي ګټو فکر ورسره نشته، هغه فقط او فقط تورې روپۍ دي، خپل عیش و عشرت دی او د خپل هوسا ژوند هغه هم د خپلو فامیلونو په چاپېریال کې فکر کوي. په ورته مهال په یاده غونډه کې قومي مخور وویل په کلکه د افغان ځواکونو ملاتړ کړی او کوي به یې. زموږ همدغه ځوانان، همدا سپینګیري، همدا علما کرام همیش دپاره په یو غږ باندې د دولت سره همکاري کړې ده او همیش د دولت نه خپل ملاتړ او ننګ اعلان کوي. همیش د خپل حکومت نه ملاتړ کړی دی، د خپل محلي ادارې نه ملاتړ کړی. امنیت چې راځي نو هغه چې د ولسوال د محلي د ادارې او د ولسونو ترمنځ هماهنګي واوسېږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړو ویل د دولت د مخالفینو هڅه دا ده څو په ولسونو کې نفاق رامنځته کړي او له دې موقع نه په ګټې اخیستنې ترهګریز فعالیتونه ترسره کړي. دوی دغه راز په ولسونو غږ وکړ چې په یو اواز د خپل نظام لا ور وتړي او له افغان ځواکونو سره یو ځای د دولت مخالفینو پر وړاندې وجنګېږي.